أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو how to remove a background from an image or logo. څنګه یو عکس نه یا یو لوګو نه د شا بیکګراوند یې چې دا ریموف کړو. نو راځئ چې دا شروع کړو. تاسې به راځئ په دغه ځای کې په اپس باندې به کلیک کوئ. دلته اپس په دغه ځای کې به ورته لیکئ image background. تاسې کولی شئ ورته لیکئ eraser یا remover. دلته کې لکه مثالا په دغه ورته لیکئ eraser یا دلته remover. نو دا اوس تاسې ورته لیکئ. اوس به د همدغه تاسو ته څو اپونه راسي چې تاسې بیکګراوند ریموف کوي. نو هر یو څه خواست هغه باندې به مو کلیک پې وکړئ. نیو ډیزاین باندې به کلیک کړئ. په دغه ځای کې ویډیو او اوس دا همدغه اپ دا تاسو ته اوس خلاصوي. نو دلته ګوره بیکګراوند اریسر همدغه اپ موږ خلاص هم نه کړ. تیار موږ ته ګوره خلاص څنګه موږ کلیک هم نه کړ. څنګه چې موږ ته دغه ټاپ خلاص کړه د تیار اوپن سو چوز فایل. نو تاسې که غواړئ لوګو نه یا له عکس نه بیکګراوند ریموف کړئ هغه به اول انتخابوئ. که هغه عکس وي که لوګو وي. لکه مثالا زه دلته راځم په دغه ځای کې زه غواړم چې ما له دغه عکس نه د شا بیکګراوند ریموف کی. نو دا څنګه ورسېږه موږ سلیکټ کړ راپلوډ سو په دغه ځای کې به ریموف بیکګراوند باندې کلیک کوئ. نو تاسې اوس لږ ذره صبر وکړئ دغه به خلاصي. دغه د دې عکس د شا بیکګراوند به ریموف کړي. نو ګوره لاس ثانیې مو نه نیولې څنګه ګوره خلاص وګوره ریپلیس یې وکړو. ګوره د دې شا بیکګراوند چیرې نسته تر ریموف یې کړ. یا دلته راسو یو بل عکس انتخاب کړو. زه غواړم چې ماته د دغه عکس نه د شا بیکګراوند ریموف کړي. نو تاسې به اوپن وښئ ریموف بیکګراوند باندې به کلیک کوئ. نو اوس د دغه عکس د شا بیکګراوند به ترنه ریموف کړي. نو په دغه ځای کې ګوره د دغه شا بیکګراوند چې دا ریموف کړ. وګوره د شا بیکګراوند یې نسته. ګوره ترنه ډیلیټ یې کړ. کولی شئ بیا تاسې د یو لوګو هم ریموف کړه د شا بیکګراوند. دا خو د عکس و. تاسې کولی شئ لکه مثالا زه غواړم ما سره دغه مثال. نو اوپن به وښئ. دلته به په ریموف بیکګراوند باندې کلیک کوئ. نو اوس د دغه شا بیکګراوند چې ده به په لسو ثانیو کې درنه ریموف کړي دغه لوګو نه. په دغه چې کې ګوره دغه شا بیکګراوند چې ده هغه سپین چې و هغه ترنه ډیلیټ کړ ریموف یې کړ. دا یې غټ کړ. ګوره د شا بیکګراوند یې ترنه ریموف کړ. یا دلته راسو ما سره دغه د پاور پوینټ لوګو ده. زه غواړم د هغې بیکګراوند دې ما ته چاته ریموف کړي. دا ګوره چې اوپن چې وکړم او دلته چې ریموف بیکګراوند. نو اوس تاسو دا د دغې د پاور پوینټ د لوګو چې دا د شا بیکګراوند یې ترنه ډیلیټ کوي ریموف کوي. نو ګوره د دغه ګوره خلاصو د دغه شا بیکګراوند چې دا ته یې ترنه ریموف کړ. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس.